هیله ده جوړ بیاست. نن ویډیو بیا هم په دې باره کې د آنلاین ارنینګ یو اپلیکیشن باندې ده. که دغه اپلیکیشن کې تاسې کار وکړئ، زحمت وباسئ، خواري وکړئ، نو تاسې کولی شئ چې په روزمره ډول د یو څخه تر 10 تر 20 تر دېرش حتی چې ډېره خواري وکړئ خو په تاسې په اړه لري چې څومره زحمت ایستلی شئ هغومره په دغه اپلیکیشن کې تاسې ارنینګ کولی شئ او پیسې ګټلی شئ. نو نن ویډیو په دې باره کې د پر یو اپلیکیشن باندې راځو ویډیو شروع کړو. دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړی او زموږ ټلګرام چینل کې هم دغه لینک شته. د ټلګرام چینل لینک هم په ډسکرپشن کې دی او دغه اپلیکیشن چې ما ورته لیکلي د اپلیکیشن لینک هغه هم په ډسکرپشن کې دی. نو دغه لینک دی، پر دغه باندې تاسې کلیک وکړئ. پر دغه باندې چې مو کله کلیک وکړئ دلته ملګرو تاسې لیکلي دی ډاونلوډ نو. پر دغه ډاونلوډ نو باندې به کلیک وکړئ. داسې یو ګیم دی. نو پر دغه ډاونلوډ نو باندې چې مو کله کلیک وکړئ پلی انتخاب کړئ. دلته پلی سټور کله انتخاب کړئ تاسو پلی سټور ته راولئ. نو دغه یو اپلیکیشن دی، دغه اپلیکیشن ځان سره ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن ګورئ، نو دغه موږ ډاونلوډوو. لږ ورته انتظار یې دا د جیمګیل په نوم چې دی، جیمګیلا په نوم چې کوم اپلیکیشن دی، نو دغه اپلیکیشن به زموږ سره ډاونلوډ شي. دغه ټول طریقه درته ښیم، ټول سیټینګ یې درته ښیم، ټول معلومات یې درته کوم. په دغه ډول دا ځان سره ډاونلوډ کړئ. په دې کې کوم سیټینګونه دي هغه هم ورته کوو او څه ډول په ګیم باندې پیسې ګټلی شي، څه ډول په دې کې پیسې ګټلی شي، ټوله طریقه درته په دغه ویډیو کې ښیم. ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ او تاسې هم په کومنټ برخه کې راته ووایاست ایا پر دغسې موضوعاتو ویډیوګانې درته جوړ کړم، داسې د آنلاین ارنینګ یا د پیسو ګټلو ویډیوګانې درته جوړې کړم، او ایا تاسو ته زه د ای آی ویډیوګانې جوړې کړم، د جالبو ټریکو ویډیوګانې جوړې کړم، د موبایل زده کړې ویډیوګانې جوړې کړم، واتساپ، فیسبوک په دې پلیټفارمونو باندې ویډیوګانې جوړې کړم، څه ډول ویډیوګانې تاسو غواړئ نو موږ ته په کومنټ برخه کې ووایاست چې موږ تاسو ته هغه ډول ویډیوګانې جوړې کړو. هر ژبه باندې چې تاسو کومنټ درته وسایي په هغه ژبه باندې لیکئ، موږ به تاسو ته په هغه رقم باندې ویډیوګانې جوړوو. نو دا هم یو ښکلی اپلیکیشن دی چې د ډېر وخت څخه کار کوي او ما اوس ورته پام شو نو مې غوښتل چې تاسو سره هم شریک کړم. هغه کسان چې بیکاره دي په دغه اپلیکیشن کې کار کوي او د دغه اپلیکیشن څخه څه نه څه عاید لاسته راوړي او خپل هغه روزمره ډول به یو څه پرې ګټي. نو اوس به دغه اپلیکیشن د ځان سره جوړ کړو او ټوله مکمله سیټینګ به ورته وکړو چې په دغه ډول باندې دغه اپلیکیشن کار کوي او موږ سره په څه ډول په دغه اپلیکیشن کې پیسې ګټلی شو. ډېرې ویډیوګانې په دغه اپلیکیشن باندې جوړ شوي دي. که تاسې وګورئ په یوټیوب کې زیاتې ویډیوګانې به جوړ شوي، خو دغه پښتو ویډیوګانې زیاتره نشته، یا چې جوړې کړي هم داسې خاص ویډیوګانې په صحیح ډول نه دي پر جوړې شوي. نو زه غواړم چې تاسې په دغه اپلیکیشن کې کار وکړئ چې تاسې ډېر عاید ترلاسه کړئ، او که تاسې کار نشئ کولی نو بیا ګټه نه درته کوي. هغه څوک چې وخت نه ورکوي هغه ته ګټه دغه اپلیکیشن نه کوي. نو پر اوپن باندې ورته کلیک کوو. کله چې پر اوپن باندې کلیک ورته وکړئ دغه اپلیکیشن به زموږ سره په دغه ډول باندې راخلاص شي. کله چې دغه اپلیکیشن دغه ډول باندې راخلاص شو نو دلته به موږ هغه لوکیشن خپل ځای ورته سلیکټ کړو چې موږ په کومه سیمه کې یو، هغه به ورته اعلان کړو. دلته په سټارټ باندې ورته کلیک واخلو. په سټارټ د کلیک کولو څخه وروسته لږ څه انتظار شو نو زموږ سره به اپلیکیشن اوپن شي. ګورئ ملګرو په دغه ډول دغه اپلیکیشن دی، دغه ډول دا سره اوپن کېږي. دغسې یو ګیم دی، نو دغه ګیم په دا ډول باندې اوپن کېږي یا خلاصېږي. ټول طریقه درته ملګرو په دا ویډیو کې ښیم. نو دغه ګیم به زیاترو کسانو کړی هم وي، هغه کسان به ډېر ورسره اشنا وي. نو دغه ګیم په دغه ډول باندې کېږي. ګورئ دغه څه دلته راښودل تېږدو نه دغه کوم غشي چې دا کوم شیان چې دوی موږ ته راښیي نو دا په دغه ډول باندې راښودل تېږدو. دا موږ ته داسې دلته چې هر ډول وي دلته په دغه ځای کې ورسموو. بیا چې داسې ګوته پر کلیک کړئ دا بدلېږي هم، او که داسې ګوته پر سکین کړئ نو داسې نور هم درته راپورته کوي. خو دا بیا تاسې ته کوین کاټ کوي چې دا تاسې ته کوم ترې اخلئ. اوس ګورئ موږ ته دغه راکړئ په 2 کوینه باندې دغه څه بیا کرار کوینونه زیاتېږي. دلته یږدو داسې په دغه ځای کې دا دلته ورته پیسټ کوو چې دا کوم دوی راته وایي نو دا بیا موږ ته ګټه کوي. ګورئ دلته ملګرو زموږ سره دغه کرنسي یا دا کوین دلته سیوا کېږي. نو دلته تاسې لیدلی شئ دلته دي او دا دلته ورجمع کېږي. نو یو پله بیا سیټینګ درته وښیم. دلته ملګرو اول دغه گیم برخه ده او بل د فرینډ برخه ده، بل دغه جلا برخې دي، ټولې به تشریح کړم. دا اول خو دا ګیم سو او دغه دوم چې کوم دی چې دغه باندې موږ کلیک کوو. دلته بیا
که تاسې وګورئ دلته ډېر لایف راځي، ډېر کسان دي لایف چې دا تاسې کتلی شئ. نو دلته بیا پر دغه بل د نړۍ پر نامه چې پر دې باندې چې کله کلیک وکړو دا هم همداسې دلته پوسټونه کېږي، او که پر دغه دوم باندې ورته کلیک وکړو یا د پای سر ته راسو دلته، نو دلته تاسې لیدلی شئ ملګرو پر دې ځای کې چې مو کله ورته کلیک وکړئ یا پرې سیټینګ وکړو چې دغه ډېر مهم دي ملګرو، دا سیټینګ باید تاسې وکړئ ځکه که بیا تاسې ویډرا نشئ کولی. نو دا مای پروفایل باندې به ورته کلیک وکړئ. کله چې پر دا مای پروفایل باندې ورته کلیک وکړئ نو دلته ملګرو دغه اول نیک نیم دی، پر دغه باندې به تاسې کلیک ورته وکړئ ملګرو. دلته دا خپل نوم ورته ورکولی شئ چې هر نوم تاسې ورکوئ. دغه دوم چې دی ملګرو دغه میل، نو دلته هم تاسې دا ورته سلیکټ کولی شئ چې یا میل یا فیملی یعنې نر یا ښځه، او دلته په دغه چې کوم دی د غږي باندې په دغه باندې تاسې خپل هغه د پیدایښت نیټه سلیکټ کولی شئ، او پر دغه دریم باندې خپل کنټري یا خپل هیواد سلیکټ کولی شئ، تاسې د کوم هیواد یاست هغه ورته انتخاب کولی شئ. او دغه بل لوکیشن برخه ده او بل د لانګویج برخه ده، یعنې د ژبه، نو دغه تاسې ورته ورکولی شئ، تاسې کومه ژبه انتخابوئ هغه انتخابولی شئ. نو دلته ملګرو دغه پای کې چې دی دا فیس ویریفیکیشن، دغه فیس ویریفیکیشن تاسې ته ښکاري، نو دغه باندې به کلیک وکړئ او د ستاسې کومه څهره چې دی ستاسې کوم مخ چې دی دا په دې کې راولئ، یعنې تاسې د خپل څهره ورته راولئ، تاسې ته به وایي چې مخ دې خوا واړوئ، مخ هاخوا واړوئ، یا خوله کلاو کړئ یا خلاصه کړئ، نو هغه ورته وکړئ، نو هغه ورته حتما اعلان کړئ. او بل ملګرو دا یوه خبره دلته دغه اکاونټ دی، ګورئ د اکاونټ، پر د اکاونټ چې مو کله کلیک ورته وکړئ نو دلته به تاسې خپل یو ایمیل ثبت کړئ، او دلته مثال او دغه لاګین ډیوایس په دغه باندې به کلیک ورته وکړئ، دلته مثال دغه به هم ورته سم کړئ. نو دغه سیټینګ دی، دغه سیټینګ چې مو کله وکړئ ملګرو، نو که تاسې غواړئ چې په دې کې ډېر عاید لاسته راوړئ، ډېرې پیسې وګټئ، نو د هغه لپاره دغه انوایټ برخه ده ملګرو. پر دغه انوایټ کې کله تاسې کلیک ورته وکړئ ملګرو، دغه ستاسې لینک تاسې درکوي، ستاسې ریفرل لینک دی. نو تاسې چې د خپل ریفرل لینک نشر کوئ، تاسې دغه ځای نه خپل ریفرل لینک کاپي کولی شئ، کاپي لینک ګورئ شیر لینک. نو دا چې تاسې کله نه دغه لینک نشر کوئ، تاسې یو نفر راولئ، تاسې تقریبا $1 په اندازه دغه کرنسي یا دغه کوینز درکوي. او دغه د ګیم د چې سوله دا هم تاسې په دې ګیم باندې هم ګټلی شئ، دلته دغه کوین تاسې ګټلی شئ. نو بیا که پر دغه ځای ورته کلیک وکړو او دلته پر دا ایکسچینج ټو کوین باندې ورته کلیک وکړو، نو دلته ملګرو تاسې لیدلی شئ چې 80 کوین یو د دغه کرنسي برابر دی، او دغه کرنسي چې بیا تاسې مثال دغه 80,000 کوین تقریبا د 10,000 دغه کرنسي برابر دي، یا د مثال د 1 لک د کرنسي برابر دي. خو دلته تاسې بیا دغه ملګرو لیدلی شئ دا کرنسي چې بیا دا کومه ده د 10,000 دغه کرنسي $1 برابر ده، $1 برابر. او دې مکزیمم ویډرا چې د یا کوم هغه اخري ویډرا چې د $10 ده، په $10 ویډرا تاسې درکوي، تاسې کله $10 پوره کوئ، نو د ریفرل د لارې دې تاسې ښه ګټه کولی شئ. او دغه ویډرا باندې چې کله کلیک ورته وکړئ ملګرو، ستاسې چې کومره هغه پیسې وي یا څومره ډالر وي هغه تاسې دلته ویډرا کولی شئ. دلته خپل والټ سلیکټ کولی شئ، هغه کوم والټ چې دی، نو هغه معلومات به ستاسې په ټلګرام چینل کې در کوم، تاسې $10 څخه کم نشئ ویډرا کولی. نو دغه طریقه ده ملګرو، په دغه ډول باندې کار ته شروع کړئ. کوم د ویډرا او نور معلومات چې هغه تاسې ته ټلګرام چینل کې پورته کوم، ټلګرام چینل لینک په دا ویډیو په ډسکرپشن کې دی. کار ورته وکړئ ملګرو، ښه عاید ترې ترلاسه کولی شئ. ویډرا یوه ساده ویډرا موږ خپل هم ترې کړې، تاسې سکرین شاټونه هم ښکاري، ډېر زموږ دوستان هم ویډراګانې ترې کړي دي، نو تاسې هم ویډرا ترې کولی شئ، خو چې کار ورته وکړئ. مننه.